بچې خیر خو دی دې ورته را تاله څنګه واچوله داجي ته کله راغلی د پټي نه دا داجي مور مې ماما کراتلې ده نو ما یې زه به هم لاړ شم تم نه وې نو بس ما ورته تاله وویله ما یې څه نه څوک یو نه شي که نه ستاسو دا زړې زمانې کالي پکې پروت دي نو ما یې که دا چا یوړه خو په ما یې راتین کوې بچې دا خو راته ووایه چې نن خو د رزلټ ورځ وه چې پاس شوې او که فیل شوې یاره داجي اصل کې زه خو پاس شوی وم که نه خو مړه هغه زمونږ د کلي منتظر نه دی کم منتظر مړه هغه مور یې زړو بیماره څه ده ښه خبره کوه نو هغه پیل شو که نه منتظر او مور یې زړه بیماره وه نو ما یې کوسې مور ته پته ولګي چې زوی مې پیل شو خو دقه یو زوی دی نو خټ اټیک ورته کېده نو بس مونږ ته خو داجي خپله مور ګرانه ده نو د بل د مور خو مونږ قدر کوو نو خدای شته ما خو په 1 نمبر ټول سکول مې ټاپ کړو بس ما استاد جي ته وویل ما یې دا زه چې پاس شوی ما یې دا زما پاس ولي چې کومه ده ما یې دا دله ورکوو ما یې دې پیل شوی ما یې دا به زه په خپله غاړه وایلمه ښه زویه ته بیا پیل شوې تا هغه ګاونډۍ نجلۍ ته مې کتل هغه 6 ځل پاس شوله او ته بیا پیل شوې نو داجي بس ثابت کال خو مې هغې ته کتل ځکه خو پیل شومه په تا نور زه یو جومات سبق هم نه ویم دلته یو ډاکټر ملګری دی هغه سره کښېنوم داجي نو ډاکټر سره مې ولې کښېنی زما دونه مازغه کمه دي زما دماغو کې سکون نه ورننوته نو ته مو ډاکټر سره کښېنی چېرته کباړي سره مې کښېنوه راځه همدغه ډاکټر سره کښېنوم دغه مې ملګری دی بل چا سره کښېنوم نه نو داجي بس زه وایم به ډاکټر سره نه کښېنم که نه چېرته بل کار ته به ورلاندې ځم چې واله سره مې کا مخکې ځه سترګمن راډونه وایي نو السلام علیکم ډاکټران وعلیکم السلام منصفي اولې الف بیمار دی سو نه بیمار نه دی خو په پنځم کې 15 ځل پیل شو خو زه وایم چې تا سره یې کښېنو ډاکټره ما ورته وویل کباړي سره مې کښېنوله نو ښه مې ورته وویل که نه یاره بچي بالکل صحیح خبره دې ورته کړې ده ځکه چې تا سکول ونه ویلې نو مړه ته به ډاکټري څه وکړې ته لږ ځان ته وګوره دلته به دې څوک وجلي ډاکټره داجي مې ټول عمر زمینداري کړې ده زه ورته وایم ډاکټري خو غټ تعلیم غواړي نو زه خو 15 ځل پیل شوم ما ورته وویل چې ته کباړي سره مې کښېنوه چواره سره مې کښېنوه نه وي دا مې ملګری دی نو په ملګرو خو نه ده زما نه ته ښه پوهېږې زما په کارونو کې کار لرئ ښه وا ټیک ده ډاکټره ځان سره مې کا ډاکټر صاحبو څونه ښکلې قد مې رانیولې ټیک دی که نه ته وګوراسې یاره مړه دا پرېږده او ټوله توجه مریضانو له ورکه په مریضانو فوکس کوه ډاکټرانو دا پتا داسې راشتې ته خو چې راغلي به د ګوتو نه ټکونه وکاږې زما درته خیال دی او بس په دې باندې نرخونه ګورې غلی شه مړه پلار له دې مړه پوخ کړی دی او اوس به مال هم دلته اړه پخی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم سلام څنګه بچي خیر دی ښې ولې بچي څه تکلیف دی درته ډاکټر صاحب زما خو په دې دم نارې نارې زړ راځي او دا مټ مې ورسره خوږي ښه راوړه دې خوا راوړه راځئ چې چک دې کړمه راشه هلکه دا مشین ونیسه ډاکټر دا شي شاټ رانیږي شاټ درکوي نه خو مړه دلته دې موز دغه راغښتي دي هغه پلار دې سر ټکوي در نه زړه دې هغه له هم چولې دي غم مه کوه ماله به هم دلته اړه پخې تا له اوس شاټ در نه کي رښتیا خبره دې ورته کوله چې ما کباړي سره کښېنوه مقه کباړي یې ته راشه هلکه دې کرسۍ باندې کښېنه او که څوک مریضان راتل نو تپوس پې کو نو ورته ووایه ډاکټر راځي ښه ولې ډاکټره چېرته دی راځمه به دغلته یو واده دی بېغمه شه ښه بېغمه شه د دوکان نه دی بېغمه شه ته ګرده مړی ژوندې کوه السلام علیکم ډاکټر صاحب څه شو وعلیکم سلام ولې دا مونږ ته ډاکټران نه ښکارو څه نه زه به دې ډاکټر له راتلمه ما وی چې څه شو ولې څه تکلیف دی تا والله ټوخېږم هم او په دې مرو مې ډېر درد دی اوهو مړه دا خو معمولي کیس دی راته وشه دلته کښېنه ته راځه یاره د هغه بله لږ په دې چې دړو په مټ یې هم دړو نو ډاکټر ولې مټ ته هغه شی واچو که نه نو بیا یې ټیک شو ګزارې وشوه
دا خو معمولي کې استعمال په مرو دي ډول دی ډاکټر صاحب په سر مې هم ډېر درد دی او مرۍ مې ورسره ډېرې زیاتې خوږېږي. اوس په الله ښه کړي دلته مونږ ستاسو ډاکټر صاحب، دا درې که دا درې که مونږ خو دلته ستاسو د خدمت دپاره ناستو که ډاکټر راګورئ صاحب دا څنګه څه نوی ماشین د مرو راغلی که څنګه؟ دا بس دا چې په کوم ځای دی دړې دی لوس ټیک کوي دردونه نه وکاږي والله ډاکټر صاحب زما خو سره دا سټ هم داسې نیغ نیغ دې سره ټیک نو دا ډاکټر یم ما ایم بی بی ایس یم ګپ شپ خو نه دی خو دې مسلمان اوسه پورې به زه خاص هسپتالونو کې یم ولې څه چل د باندې شو دا د باندې شو خدای دې بی خو باسه دا څه چل کې سړی دې مړ کو میر غضبه دا دې څه چل کړی دی سړی به اوس مړ کې نو ډاکټر هغه بل په مټ ډړو تا ورته دا شی نو وراچولې ما ورته دا شی وراچولو نو لازم خو نه ده چې دا به ته د خلکو سټونو ته وراچې دا دې وجلې اوسو ما ته ډاکټر دا دې څه راوستي دي؟ دا بس غم راغلی دی غم